السلام علیکم، امید کوم چې ټول به روغ جوړ یې. د انګلش 10 لغاتونو ته ښه راغلاست. هغه لغاتونه چې د A د لفظ څخه شروع کیږي. advantage 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 ګټه یا فائدہ. advice advice مشوره. advocate 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 وکیل. effect 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 اغیز یا اثر کول، اثر لرل. afford 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 وس لرل. زم زه دا نشم افورد کولی، زما دې ته وس نه رسیږي، یا زه دا افورد کولی شم، زما دې ته وس رسیږي. afraid 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 ډار یا ویره، د یو شي نه ډار لرل ویر ته afraid ویل کیږي. agree agree موافق یا راضي. زم زه ستا خبرې سره agree یم، یعنی زه تا سره راضي یم، زه تا سره موافق یم. agreement 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 تړون، معاهده. لکه د حکومتونو منځ کې چې اګریمنټ کیږي یا یو سرک اګریمنټ وشي یو چا سره چې دا ورته جوړی، نو دې ته اګریمنټ ویل کیږي، تړون. agriculture 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 زراعت، کرنه، مالداري، بزګري، دې ته agriculture ویل کیږي. aim 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 هدف یا مقصد. زما دا aim دی، یا د فلانکی کس دا aim دی، دا مقصد دی، دا هدف دی. aircraft 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 جهاز، طیاره، یا پښتو کې چې ورته الوتکه وي دې ته aircraft ویل کیږي. aeroplane ورته هم ویل کیږي. alert 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 خبرول، فلانکی کس alert کا چې دا کار شوی، یا پولیس alert کا چې بیګا ته غله راځي. یو آگاهی کول، یو خبرول، alert. alive alive ژوندی. almond 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 ویل کیږي بادام، دا almond نه دی، دا almond دی، ال پکې سایلنٹ دی. almond ویل کیږي بادام ته. alone 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 یوازي، زه یوازي یم، زه alone یم. amazing 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 حیرانونکی، لکه یا زړه راښکونکی هم ورته ویل کیږي، ځکه زه اوس جوړه واغوندم زه ته څنګه ښکاري راته وي amazing حیرانونکی یا ښایسته. اکثره موږ د تعریف دپاره amazing استعمالوو چې یو څیز ته ډېر زیات تعریف کول غواړي. ambassador 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 ویل کیږي سفیر. ambassador سفیر. ancient 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 قدیم، لرغونی یا پخوانی. angel angel فرشته. anger 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 غصه، anger ویل کیږي غصې ته. angry څوک چې غصه وي هغې ته angry ویل کیږي، فلانکی کس angry دی. announce 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 اعلان، فلانکی کس د خپل واده تاریخ announce کړو، یا نن زموږ استاد د امتحانونو تاریخ announce کوي. announce یعنی اعلانول. annoy 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 زورول. annoying annoying زورونکی، annoying زورونکی. زم فلانکی کس ډیر annoying دی، هغه ډیر زورونکی کس دی، یا دا شی ډیر زیات زورونکی دی. antique 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 قدیم، لرغونی، دا هم antique هم پخوانی یا قدیم یو شي ته ویل کیږي. anxiety 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 بېچیني، چې یو شي ته ستا تشویش وي چې دا به څنګه کار کیږي، یا یو کار شوی خو هغې ته ستا تشویش وي، بېچیني دي ورته، نو ته anxiety دې ته ویل کیږي. apologize apologize معذرت خواه یا بخنه. appeal appeal عرض، التجا کول، درخواست کول. appear
appear ښکاره شي یا ظاهر کېدل ظاهره شي appear ورته ویل کېږي. application درخواست یا غوښتنلیک چې ورته ویل کېږي. approve منظورول یا قبلول approve ورته ویل کېږي.